إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حمات الدين المتين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العلي العظيم. ورونو مؤمنانو، د الله جل وعلا د لویو نعمتونو څخه یو نعمت دا دی چې خپل بنده ته پر یوه ډېر کوچني کار باندې ډېره لویه مزدوري وله ورکوي، او په لنډ وخت کې الله جل جلاله دومرې لویه مزدوري وله ورکوي چې هغه د انسان تر توان وتلی وي. لکه د الله عز وجل چې ډېره لویه خدایي ده او یو بې مثاله عالمي نظام دی، همدا ډول که وغواړي چې خپلو بندګانو ته بې اندازې نعمتونه وله ورکړي، داسې نعمتونه چې انسان په فکر کې لا هم نسي راویستلی، دا هم ډېره لرې خبره نه ده، بلکې واقعي او یقیني خبره ده چې په دغه لړ کې د عاشورا ورځ او همدا ډول د حسن حسین لومړنۍ 10 ورځې دي چې په دغه ورځو کښې یو ډېر کوچنی عمل د دې باعث ګرځي چې الله عز وجل ډېره لویه مزدوري وله ورکړي. په یو حدیث کې راځي چې حضرت انس رضی الله عنه روایت کړی دی. دی مبارک فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: من صام اول جمعة من المحرم غفر له ما تقدم من ذنبه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای که چا د حسن حسین د میاشتې لومړنۍ جمعه روژه ونیول، الله جل جلاله به ټول هغه ګناهونه ور وبخښي چې تر دغه روژې مخکې د کړي دي. او که چا د حسن حسین په میاشت کې 3 روژې ونیولې، یعنې د پنجشنبې، جمعه او شنبه ورځې روژه کړل د حسن حسین په میاشت کې، الله جل وعلا به د 900 کالو عبادت د ده لپاره ولیکي. دا یو ډېر کوچنی عمل دی، ډېر اسانه کار دی، مګر الله جل جلاله دومرې لویه مزدوري وله ورکوي، دومرې اندازه مزدوري وله ورکوي چې انسان په خپل واک او په خپل توان باندې هیڅکله نسي ګټلی. دا یوازې د الله جل جلاله د بې شمېره نعمتونو څخه یو نعمت دی چې د یوې ورځې روژې په بدل کې الله جل جلاله ګناهونه وربخښي، او یا د 3 ورځو روژو په بدل کې الله جل وعلا د 900 کالو عبادت ورلیکي. په یو بل روایت کې راغلی دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: من صام يوم عاشورا كتب الله له 1000 حجة. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای که چا د عاشورا په ورځ باندې روژه ونیول، د عاشورا ورځ د حسن حسین د میاشتې 10مه ورځ ده، د حسن حسین د میاشتې په 10مه ورځ باندې یو چا روژه ونیول، الله جل وعلا به د ده لپاره 1000 حجونه ولیکي. او په بل روایت کې راځي: ومن قرأ قل هو الله احد 1000 مرة يوم عاشورا نظر الله إليه بعين رحمته وكتب من الصديقين. که چا د عاشورا په ورځ باندې 1000 واره قل والله احد یا سورة اخلاص ووایه، الله جل جلاله به په نظر د رحمت ورته وګوري، او الله جل جلاله به د صدیقینو د ډلې څخه حساب کړي. صدیقین هغه ډله ده چې تر انبیاو علیهم السلام وروسته 2م مقام د دوی دی، او صدیقین هغه ډله ده چې الله جل جلاله خپلو بندګانو ته هدایت کړي، وایي تاسو که د خدایه غواړئ، د خدای څخه که یو دعا غوښتل غواړئ، دا دعا غواړئ چې ای الله موږ په هغه کسانو کې حساب کې چې تا نعمت پر کړی دی.
لکه په سورة فاتحه کې راځي قولوا یا عبادی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. ای خدایا موږ ته مستقیمه لار را نصیب کې، د هدایت لاره راوښیه او لار د هغه کسانو راوښیه چې تا نعمت پر کړی دی. الله چې نعمت پر کړی دی هغه کسان دي چې الله خپله په قرآن کریم کې ښوولي دي. الله عز وجل په قرآن کریم کې فرمایي اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. هغه کسان چې الله نعمت باندې کړی دي هغه انبیا دي، صدیقین دي، صادقان دي او شهیدان دي چې د الله جل وعلا د رضا لپاره د الله په لار کې شهیدان سوي، او صالحین دي. صالحین بیا هغه کسان دي چې د الله عز وجل ټول امرونه مني او د ټولو هغو کارونو څخه منع کوي چې الله جل وعلا ځینې منع کړي وي. دا صالحین دي. الله جل جلاله تر انبیاو وروسته دوهم لوی مقام د صدیقینو بیان کړی دی. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین. تر انبیاو وروسته دوهم ملویه مرتبه د صادقانو ده. نو که چیرې یو څوک د عاشورا په ورځ باندې 1000 واره قل هو الله احد ووایي، الله جل جلاله به یې د دغه صدیقینو د ډلې څخه حساب کړي. او دې ورځې ته عاشورا ورځ ځکه ویل کیږي، په یو کتاب کې لیکلي دي چې الله جل جلاله په دې ورځ باندې د یوې ډلې انبیاو علیهم السلام اکرام کړی دی، او د یوې ډلې انبیاو علیهم السلام الله جل جلاله په دې ورځ باندې مشکلات حل کړي دي او خپل رحمت په هر وخت کې باندې کړی دی، خو په دغه ورځ باندې یو خصوصي رحمت باندې کړی دی. ځکه حضرت نوح علیه السلام چې خپل قوم ته 900 کاله تبلیغ وکړي، بعد د 900 کالو څخه ډېر مایوسه سو او ډېر زړه تنګی سو. خپل قوم بد سلوک ورسره کاوه، لیونی یې ورته ویل، په ډبرو یې ویشتي. بعد د 900 کالو څخه د شرا وکړل قل رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. ای خدایه دغه قوم زه ډېر وځورولم، دغه قوم ستا لارې ته نه راځي، حق نه قبلوي. یا الله ته دوی داسې تباه و برباد وګرځویه چې پر مخ د مځکې د دوی یو سرای هم نسي پاته بلکې ټوله تباه سي. نو د الله جل وعلا عذاب پر دوی باندې رالی، د قهر طوفان اوبه باندې راغلې، د دوی ټوله ښارونه یې غرق کړل. یوازې الله جل جلاله حضرت نوح علیه السلام او یو څو تنه چې هغه په حق دین باندې مشرف وه او یوه جوړه حیوانان چې نوح علیه السلام په کشتۍ کې ځای ورکړی و، په دغه کشتۍ کې الله جل جلاله نجات ورکړي. کله چې کشتۍ د اوبو پر مخ باندې پورته سوه، 80 ورځې د اوبو پر مخ باندې وګرځېدل. بعد 80 ورځو څخه د عاشورا په ورځ باندې دغه کشتۍ د جودي پر غره باندې خپل لنګر ووهه او ودرېدل. د الله جل جلاله قهر پر ټولېدو سو او اوبه پر وچېدو سوې. همدا د عاشورا ورځ وه چې د حضرت نوح علیه السلام کشتۍ د جودي پر غره باندې ودرېدل. همدا ډول کتاب لیکي واتخذ الله ابراهیم خلیلا یوم عاشورا. وی الله جل جلاله په دغه ورځ باندې حضرت ابراهیم علیه السلام خپل خلیل وګرځاوه. خلیل په پښتو ژبه کې د اشنای په معنا باندې دی. الله جل جلاله ابراهیم علیه السلام خلیل الله ګرځولی دی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حبیب الله ګرځولی دی. حضرت ابراهیم علیه السلام الله جل وعلا په دغه ورځ باندې خلیل الله وګرځاوه. او حضرت داود علیه السلام چې کلونه کلونه ژړلې وه، الله جل جلاله د ده د هغه سهوي او نسیانې چې د ده څخه پیښه سوې وه. پیغمبران خو ټوله د ګناه څخه معصوم دي، مګر هیره او خطاوتنه ورته پیښیږي چې ده د یو مؤمن مسلمان ورور ښځه په نکاح کړې وه
البته هغه شهید سوی و د هغه د شهادت نه وروسته د هغه ښځه په نکاح کړل او بیا الله جل جلاله ته یې دومرې وژړل چې په بارخوګانو کې لیکې داسې پیدا سولې لکه پر دیواله باندې چې اوبه راڅڅېږي او په هغه دیواله کښې یوه لاره پیدا کړي د ده په مخ کې داسې لارې پیدا سولې دومرې د الله جل جلاله د ویرې څخه وژړل په دغه ورځ باندې الله جل جلاله پر ده باندې خپل خصوصي رحمت وکړي او الله جل جلاله د ده اوښکې تویول او د ده ژړا الله قبوله کړل او همدا ډول حضرت یونس علیه السلام چې دریاب غر کړی و په دریاب کې یوه ماهي تیر کړی و او دی په تورو تیاریکیو کې و او ده د ماهي په نس کې ژوند کاوه ډېر سخت په تکلیف و او دا کلمه یې ویل چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الله جل جلاله په دغه ورځ د عاشورا باندې د هغه ماهي د نسو څخه راویستی او هغه ماهي دی کوي او د دریاب پر ژۍ باندې الله جل جلاله د کډو یوه درخته ورته پیدا کړل چې مچان بد ځینې وړي د دا کډو د درختې څخه دی دومرې کمزوری سوی و چې مچان یې لا هم د ځانه څخه نس شړلی او الله جل جلاله یوه هوسۍ ورته مقرره کړل هغې شیدې ورکولې دا ورځ د عاشورا وه چې الله جل جلاله خپل پیغمبر حضرت یونس علیه السلام د دریاب د تورو تیاروکۍ څخه راویستی او همدا ډول حضرت یعقوب علیه السلام چې د خپل زوی څخه یعنی خپل زوی حضرت یوسف علیه السلام څخه بیل و 80 کلونه ځینې ورک و په یو روایت کې راځي چې 40 کلونه ځینې ورک و او دی پر د خپل زوی باندې عاشق و او هیڅ کله د الله جل جلاله د رحمت څخه مایوست نه کاوه دا امید ای و چې نن کنی سبا به الله جل جلاله زما زوی پیدا کی او بیرته به زما سره یو ځای کی ده په د خپل زوی پسې دومرې غمونه وکړل او دومرې اوښکې توی کړلې چې د سترګو دید یې ولاړی په سترګو ړوند سو بعد 80 کلونو یا د 40 کلونو الله جل جلاله د زوی حضرت یوسف علیه السلام د خپل پلار حضرت یعقوب علیه السلام سره یو ځای کی ورځ د عاشورا وه دغه د عاشورا ورځ وه چې الله جل جلاله د یعقوب علیه السلام زوی یوسف علیه السلام سره یو ځای کړل او همدا ډول حضرت عیسی علیه السلام چې د اولو العظمه پیغمبرانو څخه دی الله جل جلاله په همدې ورځ باندې پیدا کړی دی او په همدې ورځ یې اسمانو ته پورته کړی دی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بیبي خدیجې رضی الله عنها سره په همدا ورځ باندې نکاح کړې ده دا د ان حضرت صلی الله علیه وسلم لومړنۍ نکاح وه چې په همدې ورځ باندې ترسره سوه او الله جل جلاله په دې ورځ باندې اسمانونه مځکې قلم آدم علیه السلام او حوا رضی الله عنها ټوله په دې ورځ باندې پیدا کړي دي او په همدې ورځ به هم قیامت وي د عاشورا ورځ به هم وي او د جمعې ورځ به هم وي د جمعې ورځ د عاشورا ورځ به سره یو ځای وي او په دغه ورځ به قیامت کیږي دا د دې ورځې اهمیت دی چې په دې ورځ کې الله جل جلاله دومرې لوی اهمیت ایښی دی نو همدا وجه ده چې په دغه ورځ باندې یوه روژه نیول د ډېرو لویو لویو عبادتونو اله ثواب زیات دی همدا وجه ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د محرم په میاشت کې یعنی د حسن حسین په میاشت کې یوه روژه ونیسي الله جل جلاله به بې شمېره زیات ثوابونه وله ورکړي او ټول ګناهونه به ور وبخشي او که څوک 3 ورځې روژې ونیسي یعنې د حسن حسین په میاشت کې پنجشنبه جمعه او شنبه دا 3 ورځې روژې ونیسي الله جل وعلا به د 900 کالو عبادت ثواب وله ورکړي او که څوک د عاشورا په ورځ باندې روژه ونیسي الله جل جلاله به د 1000 حجونو ثواب وله ورکړي او یو کتاب لیکلی دی وای من صام یوم عاشورا فکأنما صام الدهر کله وای که چا په ورځ باندې د عاشورا روژه ونیول دومرې ثواب یې زیات دی لکه ټول عمر چې روژه ونیسي او من مسح فيه على رأس يتيم أعطاه الله بكل شجرة في الجنة عليها من الحلى والحلل وای که چا په دا ورځ باندې پر یو یتیم باندې رحم وکړي
او د شفقت په وجه باندې د هغه پر سر باندې لاس تیر کړي، هغه یې خوشحاله کړي، الله جل جلاله به د هر بیشته په بدله کې دته یوه درخته په جنت کې وله ورکړي. یعنې د هغه ماشوم یتیم پر سر چې هر څومره ویښتان دي، د هر ویښته په بدل کې به الله جل جلاله یوه درخته په جنت کې وله ورکړي. او ومن ارشد فیه ضالا ملأ الله قلبه نورا. که چا په دې ورځ باندې یعنې د عاشورا په ورځ باندې یوه ورک ته لار ور وښول چې لاره ځینې ورکه وه او د لار ور وښول، الله جل جلاله به یې زړه د نوره څخه ډک کړي. ومن تصدق فیه فکأنما لم یترک سائلا الا اعطاه. وایي که چا په دې ورځ باندې خیرات وکړي، دومره ثواب یې زیات دی لکه ده چې پر مخ د مځکې هېڅ سوالګر نه یې پرېښي، بلکې ټوله سائلان او ټوله محتاجه انسانان چې پر مخ د مځکې دي هغه یې ټوله ماړه کړل، دومره زیات ثواب یې دی. ومن اکرم فیه مسکینا اکرمه الله یوم وضع فی قبره. وایي که چا په دې ورځ باندې د یو مسکین سړي اکرام وکړي، هغه یې خوشحاله کړي، عزت یې وکړي، الله جل جلاله به د ده عزت په هغه ورځ باندې وکړي چې دی په قبر کښې کښېښودل سي. په قبر کې چې توره تیاریکي د قریبانو څخه جلاوالی وي، پردیسي وي، سخته ورځ وي، د ویرې او د وهم ورځ وي او د عملونو د محاسبې حال وي، په دغه ورځ باندې به الله جل جلاله د ده اکرام وکړي. او من صلى يوم عاشورا 4 ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد. وایي که چا په دې ورځ باندې یعنې د عاشورا په ورځ باندې 4 رکعاته نفل وکړل او په هر رکعت کې الحمدلله وویل او 11 واره قل هو الله احد پکښې ووایه، الله جل جلاله به د 50 کالو ګناهونه ورمعاف کړي. دا د دې ورځې فضیلت دی او دا یو بهترینه ورځ ده. خو بدبختانه چې زموږ په ټولنه کې ځینې داسې خبرې سته چې هغه حقیقت نه لري، اصل نه لري، یوازې د ځانه څخه جوړې سوي دي. د هغو خبرو څخه یوه خبره دا ده چې زیات خلک په دې ورځو کې پاک کالي نه اغوندي، سر نه مینځي، خصوصا په ښځو کې دا شی بیخي عام دی. وایي په دغه 10 ورځو کې به څوک سر نه مینځي، که چا سر پرېولی سر یې بیا ریږدي او همداسې نور ځینې کارونه دي چې د ځانه څخه جوړ سوي دي، دا هیڅ حقیقت نه لري، هیڅ اهمیت نه لري. او ځینې خلک په دې ورځ باندې خواشیني کوي او غمګیني کوي، خفګان کوي او دا هم د شریعت څخه یو خلاف عمل دی، ځکه د الله جل جلاله هره پیښه چې ده په هغه کې حکمت نغښتی وي. خصوصا ځینې خلک د دا ورځ اهتمام په دې وجه باندې کوي، وایي حضرت حسین رضی الله عنه په دغه ورځ باندې د خپل اولادونو سره یو ځای شهید سوی دی او په دغه ورځ باندې د ان حضرت صلی الله علیه وسلم پر کورنۍ باندې او د ان حضرت صلی الله علیه وسلم پر ګرانو لمسیانو باندې زیات بې اندازې ظلم سوی دی او د کربلا پر میدان باندې په دغه ورځ باندې د مبارک پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د اولادونو وینې توی سوي دي. نو ځکه دا د خواشینۍ ورځ ده، د ګرمونو ورځ ده، په دغه وجه باندې باید سړی خفګان وکړي، غمګیني وکړي او پاک کالي وانغوندي، سر و پښې غسل ونه کړي. دا ټوله هغه خبرې دي چې د ځانه څخه جوړې سوي دي. که دا ورځ د خواشینۍ ورځ وي نو د غم ورځ خو اصلا هغه ده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وفات وکړي. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي، حضرت فاطمه رضی الله عنها وایي صبت علی مصائب، پر ما باندې دومره غمونه راله د ان حضرت صلی الله علیه وسلم په وفات سره، پر ما باندې دومره غمونه راله که چیرې دغه غمونه پر ورځو باندې برابر سوي وای دا ورځې به شپې ګرځولې وای. او همدا ډول ځینې اصحابان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غم په وجه باندې ګونګیان سول، ځینې اصحابان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غم په وجه باندې په سترګو ړانده سول، ځینې شلیان سول، ځینو حواس د لاسه ورکړل چې هغه ورځ په غمګینۍ باندې نه لمانځل کېږي. نو دا ورځ هم هیڅ په غمګینۍ باندې نه لمانځل کېږي، ځکه دا د الله جل جلاله قدرت و چې چاته یې په زړه کې دا ور واچول
چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګران لمسی او د هغه اولادونه به شهیدانوي او بیا یې قدرت وله ورکړي او بیا الله جل جلاله تر ټولو زیات قادر و چې هغه ظالمان یې پر هغه ځای باندې تباه او برباد کړي وای مګر دا د الله حکمت نو هغه طریقه چې د الله جل وعلا او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لخوا موږ ته ښودل سوي په هغه باندې عمل کول د دنیا او د آخرت کامیابي ده بدبختي دا ده چې ځینې خلک یو کار کوي او هغه کار په شریعت کې اصل او بنیاد نه لري او د ثواب نیت یې هم وي دا بیا بله لویه بدبختي ده لکه ځینې خلک چې د لوی اختر مخکې تر عرفات مخکې دغه 10 ورځې په دې کې سر نه خري نوکان نه پرې کوي دا مشابهت د هغه حاجانو سره کوي چې هغو احرام تړلی او دا امید وي چې وایي پر دې باندې ماته الله ثواب راکوي یوه ګناه خو دا ده چې په دین کې یو نوی شی زیات سو دین کامل دین دی هر څوک هر نوی شی چې په دین کې اضافه کوي هغه بدعت دی او بدعت چې دی هغه ګمرهي ده او دوزخ دی او ځینې خلک بیا چې دغه بدعت پیدا کړي بیا د ثواب امید هم وي پر ناروا کار باندې د ثواب امید هم لري دا بیا بله بدبختي ده نو ښه طریقه دا ده ښه لاره دا ده چې هغه طریقه چې آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایلی وي پر هغه طریقه باندې څوک قدم کښیږدي نو د دنیا او د آخرت کامیابي به یې په برخه وي او که چیرې یې د دې څخه انحراف وکړي څه چې زړه ورته وویل یا په رواجونو پسې ولاړی یا د عامو خلکو په خبرو پسې ولاړی نو دنیا کې به هم برباد وي الله به هم ځینې ناراضه وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم ځینې ناراضه وي او د جنت نعمتونه به یې هم په برخه نه وي بلکې د سختو بدبختیو سره به لاس روان وي نو الله جل وعلا دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق رانصیب کړي چې د آن حضرت صلی الله علیه وسلم پر طریقه باندې قدم کښیږدو او په دنیا کې د ټولو بدعتونو د ځانه څخه جوړ سوو رواجونو د دې څخه ځان وساتو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین